له ډنمارک څخه د افغان غږ د رادیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو ګرانو اوریدونکو سلامونه. یوسف هیواد دوست ما د ډنمارک د کوپنهاګن ښار ته نږدې یو ځای ده په نوم د نابغو، او دلته چې راغلو نو موږ ولکو چې د خپل کور ته به لږ سودا اخلو. دلته مې چې پاس ولیده چې د امیري صاحب نوم مې ولیده. موږ خو صاحب د امیري صاحب په نوم یو ډېر ښکلی هنرمند لرو چې د سویډن په مالمو کې اوسېږي، او بچیان یې هنرمندان ډېر یو فرهنګي کورنۍ ده. د خپله د فرهنګي چارو ډېر پخوانی همکار ده زموږ. وملیدل او پوښتنه مې چې وکړله چې رښتیا هم دا هماغه امیري ده، خدای دې جوړ لري. د ده د لاس وریجې موږ خوړلې، ډېرې ښایسته امیري وریجې په دا هغه باندې پاکټونو باندې لیکل شوي دي، وړې بورېګانې 15 کیلو 10 کیلو ډېرې خوږې دي. تاسو راځئ چې دننه لاړ شو چې دلته څه کوو. نو قدرمن دوستانو، مهمه خبره دا ده چې د افغانانو کاروبار ورځ په ورځ په ډنمارک کې رستورانونو کې هوټلونو کې ډېر په زړه پورې ده. دغه ځای د ډېر کوچنی، زه فکر کوم اوس خو لا معلومات زه نه لرم، خو بیا به سره خبرې وکړو. زه فکر نه کوم چې د ناستې لپاره ځای ولري، اما دلته چې ګورئ لږ ځای شته ده په دې ځای کې. دلته کېدلی شي فکر کوم یو 2-3 کسان نور به یې له ځان سره وړي، او دلته خو نو داسې ځای ده چې ټول د دې بهرنیانو په تېره بیا د افغانانو مرکز ده د ناسته ولاړه. ځوان ولاړ ده دلته، او اوله به ورسره معرفي شو. زه به ورتېر شم دې خواته، ته ودرېږه چې زه ورتېر شم. سلامونه، جوړ په خیر، صحتونه ښه دي، خیریت څنګه هستې؟ صحت دې ښه ده، خیریت. ته خو دې دا قدمونه اوریدونکو ته اوله ځان وپېژنه. سلامونه قدمونه، سیمانم زه زکی الله بس د قدمه زکی الله ډېر ښه. ته امیري تخلص کوې؟ نه، غلام نبي ډېره ښه. ته د غلام نبي خان زوی چې په مالمو د سویډن کې، هغه خو لا بل ملګری شه زموږ، ډېر قدرمن ملګری ده. اوله خو دې هېر نه شي چې غلام نبي خان ته به زموږ سلامونه کوي. ښه، ته لږ راته ووایه چې ما خو لږ ویلي چې دا د نابغو سیمه ده که نه؟ ښه، د نابغو په کومه برخه کې دا ستاسو دغه کوچنی رستوران ده؟ دا مرکزي نقطه یې ده؟ مرکزي نقطه ده، دلته غټترین رستوران چې ده چې مشهور ده، زیاتره خلک یې پېژني. د کسکباب دغې څنګ سره ډېره لا او د مخامخ ستاسو خو استانبول په نوم لویه مغازه ده. ته اوس څو کلن یې؟ 40 کلن. 40 کلن، خو ته خو باید تحصیل وکړې که نه؟ که نه زده کړې دې پای ته رسوي؟ زده کړې ته انشاءالله یوه درس زده کړم. ښه، ډېره لا. نو څه علاقه لري چې څه ولولې؟ اوس خو مې زړه مې ډېر هغه ته کې دی چې انجینري رشته وایم. انجینري؟ ښه، نو ته یې نه دغه انجینري ته ورسېږې؟ دا خو هم ډېر لوی کار ده. ته له مالمو نه راځې دلته کار؟ مالمو نه راځم. دا قدرمنو لیدونکو دا وګورئ، سهار پوهېږې مالمو د سویډن یو سرحدي ښار ده د ډنمارک سره. زه فکر کوم چې 1 ساعت یا 1.5 ساعت په لاره یې، نو دا هر ساعت چې هره ورځ چې ځي راځي، دا خو خپل یو لوی کار دی. یاره زه خو درته وایم انجینر صاحب، یا دا وکړه چې دا انجینري دې ته دوام ورکړه، او یا دې خپل زده کړې وکړه. ښه، نو ګوره ما اوس ماته بله پوښتنه پیدا شوله. زموږ ګران بهیرجان امیري چې ښه هنرمند ده، ډېر ښه غږ لري، دی به هم خو کله راځي دلته؟ همیشه ولې نه؟ نن نشته ده؟ نن نشته، هغه لږ موسیقي زموږ تعلیم موږ ویلي چې یو ښکلی غږ به یې دلته ترنم به یې واورو. ډېر خوشحاله شولم چې ښه. نو دلته څه لرئ تاسو؟ دلته موږ وریجې لرو. ښه، وریجې. ډېره ښه. دا وریجې افغاني وریجې دي؟ بیخي دغسې ده. ډېره. او نور څه؟ امیري وریجې دي. امیري وریجې دي، ما یې مخکې تعریف وکړو. او دا نور څه وریجې ده؟ دلته چرګ ده. ښه، چرګ ده چې هم د ډېره د کورني چرګ. ښه، او دا نور کې څه دي؟ بس دغه هم چرګ ده. ښه، او دغه اوس لږ پاتې ده، خو نور ډولونه. ښه، دا هم بیف ده. ښه، ډېره. اوکسیکو چې دوی ورته وایي. او هغه هلته څه دي؟ دغه یو شی ده، بیف. ښه، دا دواړه یو څه. او دا مو سلاد ده. د دې نه علاوه څه شی جوړوئ؟
دې نه علاوه ماهي لرو. ماهي کباب شته. ماهي لرو او فلافل هم لرو. فرایز هم لرو. هغه د خوړو کې نو دلته خو ځای نشته چې دا څوک چې ډوډۍ وخوري دا به یې وړي اکثره خلک تاسو. بس موږ خو دغسې فکر چې اسانه ډوډۍ د زر جوړېږي او څوک کار ته ځي یا کوم پرش کې وخت نه لري بس داسې ډوډۍ ده چې په 1-2 منټو کې جوړېږي. ما اورېدلي چې دا متقاعدینو ته وایي لږ ارزانه ده ډوډۍ دا څنګه؟ خپل رستورانټ ده زه خو په کار کې وایم دا متقاعدینو ته به ارزانه وي که څنګه چې کار در وخی. ډېره خوشحاله شولو چې زموږ افغانان ځوانان داسې په کار کې دي په خپل همت باندې کار کوي او د خپل لاس له تڼاکو نه دوی دلته پیسې ګټي خپل مور پلار ته یې وطن ته لیږي. نه پوهېږم چې دا زلزلې ځپلو ته پیسې لیږلي که نه څه کومک هم وکړه که نه تاسو. ډېره اوس ته د امیري په دې رستورانټ کې چې کار کوې سندرې وایې که نه؟ نه موسیقي آلات ډېره زیاته مننه ډېره مننه. څه خبرې لرې په وطن کې خپل کور کلي کې خپلوانو ته خو بس هغه د میکروفون دې په اختیار کې. بس ټولو وطنوالو ته مې د ایمان ډېر سلامونه یو بس دا مشکلات زلزلې چې رامنځته شوي دي او نورې سختیانې دي او بس هغوی خو غم خو موږ سره دی موږ په فکر او سوچ کې دي. یوه خبره په دا څو کې راته وکړه د ډنمارک او سویډن د ځایو ته راتګ اسانه ده. هغه ټولو کډه راخیستې ده اوس کولی شي دلته قبولي شته ته خو ډېر بد حالات نه دي. دا کیسې ولا نن سبا ډېره سخته دي او زه خو ډېر کم نه رښتیا به وایې چې حقیقت درته داسې ده چې د قانونونه سخت شوي دي او د مهاجرو په سره اخیستې ده دنیا سرچپه شوې ده. بس داسې نه شي چې دلته به هم نه رسېدي لاره کې به بس سرګردان ډېره مننه ښه ده بس که خپل ډوډۍ جوړېږي خپل وطن ګل وطن ډېره مننه خوشحاله اوسئ ارامه اوسئ. دغه وګورئ چې نمونې دي د دوی د خوراکي موادو او قدرمنو لیدونکو دا اوس موږ لنډې خبرې دلته د دې ځوان ښاغلي ذکي سره ذکي امیر خوشحاله او ارامه او نیکمرغه اوسئ.